د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د پېښور له حیات آباد ښار څخه ومنئ. دوستانو ماخصوصاً د شپه ده راغلي یو چې تاسو ته د دې سیمې د شپې یو تصویر او ویډیوي ګزارش هم وړاندې کړو. زه غواړم دلته په دې کوڅه کې یا په دغه ساحه کې بېلابېل هوټلونه دي، رستورانټونه دي او کافي شاپونه دي. دلته له ځینو مسؤلینو سره خبرې وکړم. د خوښۍ خبره دا ده چې دلته ټول پښتانه دي او بله خبره دا چې اکثر خلک د شپې راځي، خوراکونه کوي، کافي څښي یا چای څښي او د دې ترڅنګ ساعتیري کوي. غواړم دلته له دغو کسانو سره خبرې وکړم. السلام علیکم. جوړ تازه صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ ستا هغه خو بیخي خالي دی، دا ولې؟ والله بس اډونه ولګېده، اوس لږ ارامتیا راشي بس اوس رخصتېږي که څنګه؟ نه موږ خو یوې بجې پورې خپل د شپې یوې بجې پورې؟ ډېر ښه ډېر ښه. خوب بیا د څه وخت کوې؟ خوب بیا د شپې ویده کېږو د 11 بجو پورې، 11 نه پس موږ هوټل شروع د ورځې 11 بجې پورې؟ ډېر ښه. نوم دې څه دی ګرانه؟ نوم مې امان الله دی. امان الله د کومې سیمې؟ زه د کابل یم، شمالي. کابل شمالي نه دلته کاروبار پسې راغلی؟ څومره وخت کېږي دلته کاروبار دی؟ زه کالم کېږي چې دلته راغلی. دلته افغانان به راځي ډېر زیات. اوس موږ کوم د افغاني خوراکونه دي به زیاتتر افغانان موږ ته راځي خپل خوراک لپاره. څه شی لرئ خوراکونو کې؟ موږ سره کابلي پلاو ده، منتو ده، ټیکي دي، شامي کباب ده، ملای بوټي ده، چکن بوټي ده، چکن کړهي ده را سره او روش هم را سره شته ده. ډېر ښه. ته په خپله څه شی ښه پخولی شئ؟ زما خو څلور ډیشونه ما سره دي، چې کومه ده ملای بوټي ده او چکن بوټي ده را سره، چکن فیس ده او کباب دي را سره او ټیکي دي. داسې نومونه اخلي چې زه اکثر نه پېژنم. دا به بس نو که ډېر پاتې شو یوه نیمه ورځ به راځو نو شجان کوو به. دلته خلک کوم خوراک ډېر خوښوي؟ موږ سره نه ټیکي پلاو منتو د 3 ډیشز موږ ډېر زیات عام دي افغاني هغه باندې دا ډېر وزي را سره. ډېره مننه. دغه ځوان هم تا سره دی که نه؟ ستا نوم څه دی ځوانه؟ جی خوشدل. خوشدل او خوشدل هم یې؟ زړه کې خوشحال یې؟ هر ټایم خوشحال یم، شکر دی. ډېر ښه ډېر ښه. دغه ماسک لږ لرې که یې نه که وایي چې کرونا دې جدي نیولې؟ نه بس ماسک چې دی نو بس زموږ ډیوټي ده نو بس د هغې په وجه باندې مو چې ډېر ښه دې کړي. او د کومې سیمې اوسېدونکی یې؟ زه یم د دغه ضلع نوشهره اکبرپور جبې یم. ډېر ښه ده ډېر ښه ده. څه نومېږي ستا دغه هوټل به یې یاد کړو که نه؟ جی منار. منار څه معنا؟ مطلب روشنی. ها روشنی. کور ودان خوشحاله اوسئ. موږ به داسې نورو کسانو سره هم خبرې وکړو ستا په اجازه؟ اجازت. خوشحاله اوسئ. دوستانو دلته ډېری ځوانان دي، غواړم له دوی سره هم خبرې وکړم خو چې زه ورته د خبرو ووایم دوی نه پوهېږم چې ولې منډې رانه ته راشه ځوانه راشه. سلام سلام. شیدو چای را سره دی در باندې نوش به یې کړم. نه مهرباني. څه نومېږي ځوانه؟ اجاز خان نامه مې ده جي. اجاز خان د کومې سیمې؟ سوات سره تعلق ساتم او دلته کې سبق وایم، سرحد یونیورسټي نه ډي پي ټي کوم. ډېر ښه. او دلته څوم صنف کې جی؟ کوم کلاس کې؟ جی زه خو 9 سیمسټر مې دی، ډاکټر اف فزیکل تھراپي. ډېر ښه. او دا راته ووایه چې څه دپاره راغلی په دغه شپه باندې دلته راغلی یو بس ملګرو سره ګپ شپ لګو. ملګري دي کوم دي؟ ملګري خو یو دا دی معرفي که د معرفت ښه دی؟ ها جی. څه نومېږي؟ افتخار وزیر. افتخار وزیر وزیرستان دی؟ وزیرستان دی. ها څه خبرې دی وزیرستان کې؟ شکر دی الله فضل یې خیر کړي. هلته د کومې علاقې مربوط یې؟ هلته زه د بنو د ډیمیر سیمې کار کوم. بنو ته هم تللي وو؟ د خیره موږ هلته تللي وو. او ته څنګه راغلی دلته؟ زه هلته موږ یونیورسټي کې یو اوس فرهنګ یو اوس پریکټس کوو په هغه کې پېښور کې. دا د بنو سیمو خلکو ته عابد صاحب ډېر ښه شعرونه بیتونه یادوي. زه نه پوهېږم چې دی به یې راته ووایي او که نه؟ دا شعرونه خو د باچا صاحب سره خوند کوي. باچا صاحب به هم درته وایي؟ دی به هم راولو یو ځای به یې سره ووایو. لکه هغه یو موږ ته داسې نه راځي خو باچا صاحب ته ښایسته شعرونه ورځي په موږ نه. ها باچا صاحب هم درته راولم. ځوانه ته څه نومېږې؟ دا هم تاسو سره دی؟ نوم دې څه دی؟ دې ته ورولکه یوازې نوم؟ عدنان ګل. او ستا ځوانه؟ ندیم. لکه چې زخمي شوی؟ بالکل بس دا لګي دا ولې؟ بس دا سوي کوم ځای؟ زه د لوړ یم د لنډي کوتل. بالکل نږدې دی دغه ځای ته که لرې دی؟ نږدې دی د خیبر ایجنسۍ دغه یو او پاتې کېږو دلته جي. خوراک دې وکړه؟ بس او دلته خو موږ ډیلي راځو بس داسې ځای دی چې نږدې هم دی موږ ته او چای سړی اوس کې ملګرو سره ګپ شپ ولګوي
بس خوراک کوي نو هر څه موجودي فیسیلیټي ډېره ده بس نو خوراک کم کوه وزن دې ډېر کړی بالکل سپورټ ورسره کوه انشاءالله کوو کور دې ودان خوشحاله اوسئ ځوانانو داسې به مخکې لاړ شو که نه راځئ تاسې هم یو ځای ځو راځئ تاسې راځئ اجاز څه شو اجاز کوم یو ته راځه اجاز جانه ته خو دلته بلد یې که نه نو چې بلد وې ته به ما سره وې دغه هوټلونو باندې به آرام سره ګرځو ته راځه که نه چې دغه مسؤل سره یې وغږېږو پښتو خو ورځي که نه او پښتو خو ورځي دلته زما په خیال چې بېلابېل اکثریت د افغانانو ورونو دي که نه او هغلته د حجره رستورانټ زه هم د حجره منار رستورانټ په نوم ته به دی یو ځلې منار ورشو. په نوم دی کویټ وزیرستان دی او کویټ وزیرستان راځئ کویټ وزیرستان ته به ورشو اجاز جانه راځه خاره عبید صاحب دا در سره واخله مخکې به لاړ شو چې یو څو کسان را پیدا کړو ښه سلامونه ځوانانو سلام ستړی مه شئ خدای مال شسله څنګه چل دی جوړې په خیر شکر الحمدلله خیر خیریت دی شکر دی تاسو د کوم ځای نه راغلی آیات آباد ته د فیزیکس F9 نه ښه ښه همدلته اوسېږي جی ښه ښه سټوډنټ یې جی سټوډنټ یم کوونکی بالکل ښه 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 څوم کلاس کې زه فرست ایئر کې یم تاسو د پاره اوس د شودې چې یا کافي مو راغوښتې د ځان دپاره جی چای مر وختي دی جی جی یو ټپه یو غزل یو شعر څه شی در سره شته په دې کې به پاتې روشو جی نو دوستانو موږ به داسې وکړو چې د نورو ملګرو سره به هم خبرې اترې وکړو خو اکثریت ځوانان دلته په خوراک باندې اخته دي نو داسې به وکړو چې موږ به کوزې خوا ته لاړ شو هغې ځوانانو سره به خبرې وکړو زموږ سره اوسېږي دوستانو غواړو چې دلته له نورو د هوټل مالکانو سره او د دې ترڅنګ د دې ځای مسؤلینو سره هم خبرې وکړو د دغې حیات آباد د فوډ سټریټ صدر چې یا مشر ورته وایي دا مې را پیدا که غواړم له ده سره هم خبرې وکړم ستاسو نوم محترم زینت شاه دلته په دغه کوڅه کې یا د څه شي ډېر دوکانونه دي که دا راته ووایي دلته خو مختلف دوکانونه دي چای دي بریاني ده کویټه چای دي خوندونو والا دی وړه غوښه ده غټه غوښه هم شته هر یو شی شته دلته کې ته چې د دغه ځای صدر یې ستا نو بیا لکه چې کاروبار پکې جوړ دی د خیره سره فری پکې نه جی بس الحمدلله ټول هم ښه عزت کوي او ښه احترام سره او ډېر ښه خلک هم دي دلته ټول راغلي دي غریب کار دي او دا غواړي چې زموږ دا کار لږ مخکې ته لاړ شي دلته یې خوندونه لیکلي ورزونه داسې یو ځلې ته راځه چې آرام ورشو چې دوی څه شی لري دا څه دي دغه ماشوم چې ګلګپې دي او دا ګلګپې دي او دې ته چاټ وایي چاټ او دی بلې ورته وایي او دې ته دا خلک یې ډېر زیات خوښوي نو دلته کې راځي او هغه دلته خوري دلته د شپې تر څه وخته پورې دغه تر کسان یوې راځي یوه نیمې بجې 2 بجو 3 بجو پورې راځي خلک دا راځه چې پبلک سپاټ دپاره دا خوندونه والا دي دا خو سیخونه دي که نه او چې دا سیخونه دی او دا سلمان دی انټرویو ورکړه یوټیوب څه نومېږې سلمان خان هغه د فلمونو سلمان خان خو نه یې الله دې مو ساتي دا څه شی دي ته ماته وښیه که نه دا نری غوښه ده ها دا ملای بوټي ده دا چکن بوټي ده دا سکندري ټیکه ده دا سیخ کباب دي دغه غوښه دي موږ باندې به کوم یو نوشي جان کې چې کوم یو خوښی چې کوم یو باندې موږ لاس کې کود که نه کور ودان ته د کوم ځای پېښور د پېښور یې بس نو داسې نور ځایونه به هم ورته وښیو دا کباب دي دا کاوه ده کاوه هم د کلچر ډېره ښه روانه ده دا ورته وښیه دا کباب څه خو دي پکې ها کباب یې لکه چې نه دی جوړ کړی که نه وکړیان دي ها دا به معرفت به ورسره وکړو ځوانه ستا نوم څه دی نصیب الله د کوم ځای د کارخانو اصل ځای اصل ځای افغانستان افغانستان کې د کوم ځای جلال آباد دا خو خپل کس نو بیا څه شی پخوې ته زه چکن کړی مټن کړی او روش او دا شیزونه پخوم ډېره ښه ده د ورځې به څومره کسان درته راځي یاره چې ډېر کسان راځي حساب کړي دي نه دي نه حساب هم نه دی کړی بس نو کاروبار کې درته بریالیتوب غواړم شکریه ګور دې ودان صدر صاحب نور چیرې ځو
کباب والا سره ځکه ونه غږېدم چې یوازې یو کباب پکې ایښی دی ته راشه که نه ورته ویې که نوم مې سمر دی. څوک؟ سمر خان. سمر خان. ته د کوم ځای یې؟ زه رباجوړ یم. کباب څنګه دی؟ لاس دې خوږ دی؟ انشاءالله. څوک چې ښه کباب پخوي هلته موږ ورته وایي چې لاس یې ډېر خوږ دی. زبردست. ستا لاس څنګه دی؟ شکر دی. مینهوال دې زیات دي؟ بالکل. څومره کسان راځي د ورځې؟ ډېره بس ښه دی زموږ سیل ښه دی زموږ کاروبار ښه دی. د یو کباب په څو دی؟ د یو کباب 500 روپۍ دی. ډېره مننه خوښ اوسئ. دلته هم لکه چې ځوانان ناست دي ښه ورځو څوک راته غوسه نه شي صدر صاحب ښه دوستانو تاسې وینئ ښه دوستانو شپه ده او د بېلابېلو سیمو ځوانان دلته راځي ډوډۍ خوري او څوک چای څښي او څوک د ساتیرۍ لپاره هم راځي ځکه آرام ځای دی ښه چاپېریال دی نو زه غواړم چې دلته ځوانانو سره وغږېږو یوازې به یې نومونه وپوښتو ځوانه څه نومېږې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد خان. بس زما او ستا په نوم کې ډېر کم فرق دی زما نوم ساجد دی او ستا نوم ساجد دی. دا ځوان څه نومېږي؟ حنیف نصیب. نصیب. ستا نوم؟ احمد. احمد ته خان دی ډېر لکه چې طارق محمود. طارق محمود. عبدالستار. عبدالستار داسې غلی ناست دی نه پوهېږم څه خبره ده څنګه ځان نه خفه تخلص یې ځان نه خفه دی اوهو دا تخلص چا ورته ایښی بهترین تخلص دی ته څه نومېږې مشره علي ښه کړي مو لکه چې نوشه جان کړي وایي تش لوښي د ډکو خېټو حال وایي که نه خېټې ډکې شوي دي د خیره کور مو ودان ښې شېبې خدای پوان دوستانو دغه ځای کې رښتیا داسې ده چې ځوانان د خوراک لپاره راغلي او لکه وړاندې مې چې ویل غواړم ځینې نورې برخې هم تاسو ته وښیم نو شنې چای دي او چې شنې هم دي تورې هم دي او ډېر سپېشل چای دي دا چای ورته لږ وښیه پیاله دا چای خو ما یو پیاله شیدو چای ما یوه پیاله شیدو چای دوستانو نشو جان کړی دی زه به ورته وګورم کاوه چای دی ډېر عالي دی ډېر زبردست بس تاسې چې راځئ زما نوم کله کله ورته اخلی بیا به مراعات کوي دا بس ما هم دلته کېښودو بیا ورپسې راځم نوم دې څه دی څوک بلوچ د کوم ځای مومند کور ودان ښې شېبې هلته هغه ته به ورشو دغه کویټه چمن کیفي که نه هلته څه شی دی هلته خو دا تورې چای دي کشمیري چای دي ملایي والا چای دي مختلف دي او ډېر ښه کاوه هم ورکوي او چای هم دغه ټول هر یو چای دي که دې مالک سره خبرې کېده د خوندونو مالک خوندونو مالک کوم یو دی سلامونه سلامونه جوړ په خیر بخاري دې ځان ته لګولې که نه یخ دې کېږي او دا راته ووایه چې ته څو بجو پورې وې 1 بجې پورې وکړه. څومره کسان به د ورځې په جریان کې راځي یا تر شپې پورې؟ یاره شمارلې مو نه وي خو ډېر زیات پیسې راځي. کله کله یې شماره که نه؟ یاره بس دلته حسابونه کتابونه وکړو. دومره ډېر چې شمار نه وتی وي. ته د کوم ځای؟ پړه چنار. پړه چنار ډېر ښه. او دا راته ووایه چې څومره کسان در سره دي ستا سره؟ یعنې د هغه مسؤلیت سټاف 14-15 کسان یې رسوي. کور دې ودان نو موږ به داسې مخکې لاړ شو صاحب په اجازه. تاسو عزت وکړئ مهرباني. خوشحاله اوسئ. دوستانو داسې آرام آرام مخکې پسې ځو. دا د پبلک سپاټ دپاره د خلکو ډېر زیات دلته کې فیمس کېږي لګیا دي او راځي د خوند دپاره یونیورسټیانې دلته هاسټلې دي داسې کاس یونیورسټي ده ایم ساینسز یونیورسټي ده نور داسې هاسټلې دي دلته چې دا خلک پاتې کېږي نو دلته کې دا خلک د سیل تفریح دپاره هم راځي واک دپاره هم راځي. راځه دغه کس سره به وغږېږو بیا به دغه زموږ کومه ویډیو چې ده ویډیو ګزارش دی دا به بیا پای ته ورسوو بیا به بل ځای ته لاړ شو. دا حاجي صاحب انټرویو. سلام. وعلیکم سلام. جوړ په خیر. ډېر داسې نظامي سلام دی وکړو. نو کار دغه دی. څه نومېږي؟ سمندر خان. سمندر خان. کوم ځای؟ کویټه بلوچستان. بلوچستان یې. څه کوي دلته؟ دا کویټه چای.
مسؤلی ته او ډېر ښه څنګه دی چای دی الحمدلله فس کې مشهور دی ډیر مشهور دي ماشاءالله او څومره کسان راځي د ورځې جریان یار کسان تعداد خو نه معلومیږي خو ماشاءالله کار ښه دی ټیټ دی څه کمال دی په چایو کې دی دا سپیشلی چای دی دا الله پاک یو نقشه موږ له راکړې ده کوټې والا بلم کله کله نوشي جان کوي ولې نه ولې څو پیالې د ورځې نو بس طبیعت مې لګېږي زیات اسکم او چې په خپله په خوم بیا ډېر زیات اسکم چې بیا بل یې ولاړې بیا کم اسکم استادان در سره دي استادان سره دي څو کسان دي دوه استادان سره دي دوه پراټو والا دي دوه چای والا دي یو پیاله د چایو ګلاس په څو دی 75 روپۍ سپیشل چای اور مټکا چای په 100 روپۍ دا خو ډېر قیمت دی او دې کې بیا کشمیري شته ډای فروټ بایدام والا شته بیا مختلفه چای شته بیا قهوه چای چې دي ادرک پودینه والا لیمو والا دا ماشاءالله خلک ډېر خوښوي او موږ سره بیا پراټې ډېر مختلف شته چکن پراټه آلو پراټه کې جوړیږي چای درځو هلته راځه آرام بزو آرام دا چای جوړیږي ته راځه دا چای ورته وښایه دا لیمو لږ رانږدې شه لږ رانږدې شه هلک دې خواته دا څه شی دی دا پودینه ده دا ادرک دی اور دا لیمن دی اور دا فریش ملای ده چې دا دود نه موږ جوړو دا زموږ استاد دی مهیب استاد ماشاءالله د چای خلک ډېر خوښوي ده بس نو کاروبار کې درته بریالیتوب غواړم کامیاب اوسئ الله مې عزت ورکړي ښې شوې خدای پامان دوستانو زموږ حیات آباد کې دغه ویډیوي ګزارش به په همدغه ځای پای ته ورسوو زه غواړم چې تاسې ته نورې بېلابېلې سیمې هم در وپېژنم نورو بېلابېلو سیمو ته هم لاړ شو هلته ویډیو ګزارشونه جوړ کړو او تاسو ته یې پر سکرین باندې وښایو د اوس لپاره ما سجاد شاه او زما ملګرو ته اجازه راکړئ تاسې چې هر چیرې یاست ښاد ودان او خوشحاله اوسئ